ریټروګریډ یا پوځي شاتګ د یو تازه جوړ شوي امریکایي مستند فلم نوم دی چې د افغانستان د جګړې وروستي 9 میاشتې انځوروي. سلام ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ. فلم په هغو شپو او ورځو کې جوړ شوی چې په قطر کې مذاکرات روان و او په سنګرونو کې توده جګړه او د امریکا ولسمشر د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو امر صادر کړی و. د افغانستان په سویل کې د میوند قلعه اردو پخوانی ځوان جنرال سمیع سادات د فلم مرکزي څیره ده. په فلم کې ښکاري چې دغه جنرال تر وروستیو شیبو پورې د خپل هیواد د دفاع لپاره جګړه کوي. په فلم کې د کابل د سقوط صحنې په هوایي ډګر کې د افغانانو ګڼه ګوڼه او له هیواد څخه د وتلو لپاره د هر ډول سختیو منل د لیدونکو لپاره دردونکي تمامیږي. د دې فلم جوړونکي میتو هینمن د سوریې د جګړې په اړه یو مستند جوړ کړی دی. د فلم زیاتې صحنې په هلمند کې ډکې شوي دي. دا ولایت د طالبانو اصلي مرکز او د سختو جګړو ډګر و. جنرال سادات په دې ولایت کې د 15,000 پوځیانو مشري کوله. د لښکرګاه د دفاع لپاره د پخپله جګړه کوله. لښکرګاه د اګست پر 14 د طالبانو لاسته ولوېده او 2 ورځې وروسته طالبان کابل ته ننوتل. فلم د افغانستان د جګړې ټول ابعاد نه انځوروي، خو په ډاګه کوي چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان وو. د ریټروګریډ د فلم اجراوي تولیدونکی بکتا شهاد وایي د دې فلم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انساني عواطف ښکاره کوي. په ځانګړي ډول په پای کې غږونه نشته، خو څیرې یې ټوله کیسه بیانوي. د فلم په پای کې د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د تخلیې د بهیر زړه بوژونکي صحنې ښودل شوي دي چې څنګه خلک له ډاره د خپل وطن پرېښودو ته بیړه لري. بالاخره فلم دا نه وایي چې ناکامي د چا وه. د امریکا د تګلارو د افغان پوځ د کمزوریو او د طالبانو د سرزوریو، اما هغه څه چې له ورایه ښکاري دا دي چې افغانستان کې تاریخ تکراریږي، خو له تازه ټپونو او دردونو سره. مننه ستاسو د توجه څخه. تاسو خپل نظریات زموږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.